استاد په سکول کې یو ماشوم راپاسه وویلې بچیه پلار دې څه کار کوي. ماشوم څه ډېر په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل، سترګې یې ټیټې کړې او روشانې ویل استاد جي په دماکه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې، د تګې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چینده چې میږی راکاږي. بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه، استاد جي زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم، په دې بسته کې د پالشو ډبې، زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم. مور ته مې وایم بیبې ښار ته لاړم. مور مې څه ډېر په غریو نیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه. د دغه ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم، سره د برش او د پالشو کینم، بیا د دې ښار دغه ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کومه. چې چانه لس غواړم پنځه راکوي، که پنځه وغواړم بیا نه راکوي. استاد ړانده مې ورته ځکه وویل ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي، په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي، په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي. خو زه ګیله د چانه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه، خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته. دلته د زړه خاوندان بالکل نشته او دلته په چا کې ایمان بالکل نشته. ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټلۍ یې ووهله. ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل، خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې. خو په تلو تلو کې استاد جي ته ویل بې ادبي ما په منیر وایي چې د لوږې مرمه نه نو سوال د چانه څه له وکم، د لوږې مرمه نه خو نو سوال د چانه څه له وکم، رزق هغه راکي نشه ورپسې خپله وکم. ډېره مننه. دلته څوک سترګې تورولی نه شي، دلته خو مینه ډېر ناشنا کار دی. ته یې زما نه لږ ښایسته پیدا کړې مړه نو دا خو د الله کار دی. ته یې زما نه لږ ښایسته پیدا کړې مړه نو دا خو د الله کار دی. ما نه که اورې نو سندرې واوره، تعویز ماویز دې د ملا کار دی. ما نه که اورې نو سندرې واوره، تعویز ماویز دې د ملا کار دی. ته خو تکړه شه نفرتونه شینده، زه مینه ویشم زما دا کار دی. ته خو تکړه شه نفرتونه شینده، زه مینه ویشم زما دا کار دی. لر مري که بر مري پښتانه روڼه مري، منیره دا ښه د سلا کار دی. ډېره مننه.